ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ راغلی وای چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. ګرانو ماشومانو تاسو د نن ورځې درس د سین حرف دی. سین داسې لیکل کیږي او په کلماتو کې د نورو حرفونو په شان درې غږه لري. سا، سې، سو. سا، سې، سو. لکه د سین غږ د سر په کلمه کې د سا غږ کړي. سین، سر. دغه دوه سرونه وینئ د ښکلي، یو د یوه ماشوم نجلۍ او یو د یوه ماشوم هلک دی او په انګلیسي کې ورته هید وایي. هید. سین، سر. سین د سر په کلمه کې د سا غږ کړي. سر. سین، سر. سین، سر. او په انګلیسي کې ورته هید وایي. هید. او سین د سیند په کلمه کې د سې غږ کړي. سیند. سین د سیند په کلمه کې د سې غږ کړي. په انګلیسي کې ورته ریور وایي. دا ښکلی سین وګورئ چې دوه طرفو ته یې ونې دي او ډېرې ښکلې اوبه لري. سین، سیند. سین د سیند په کلمه کې د سې غږ کړي او په انګلیسي کې ورته ریور وایي. ریور. ریور. سین، سیند. ریور. سین، سیند. او سین د سور په کلمه کې د سو غږ کړي. سور. سین، سور. دا ښکلی سور ګل وینئ د دغه سین په غاړه شین شوی. سین، سور. دا ښکلی سورنګی کب وینئ چې په سین کې د پورته نه کار ته روان دی او لامبو کړي او هغه سور ګل هم د سین د غاړې شین شوی. سین، سور. سور ګل او سور کب. سین د سور په کلمه کې د سو غږ کړي. سین، سور. او سور ته په انګلیسي کې رد وایي. رد. سین، سور. سور ته په انګلیسي کې رد وایي. رد. ګرانو ماشومانو تاسو د نن ورځې درس همدومره و. خدای دې وکړي چې ښه مو زده شوی وي. نور نو مو په خدای سپارم. الله مو مل شه.